ته زمونږ احترام دی، خو عربو چې دا اوس کوم کار کړی ټرمپ چې دی چې د دې وخت فرعون دی دا را روان دی او عرب ورته جنکۍ ودرولي اختان وله خوځی را خوځی، نو دا کوم ایمان دی؟ دا کوم غیرت دی؟ باور وکړئ چې زه خو په دې عقیده شوم چې د دوی په خولې باندې نه موږ اختر وکړو نه روژه. جنگ په فلسطین د اسلامي نړۍ خاموشه ده، سر دې سو سر تیرې او باقي نړۍ خاموشه ده. جنگ په فلسطین ده، جنگ په فلسطین د اسلامي نړۍ خاموشه ده، سر دې سو سر تیرې او باقي نړۍ خاموشه ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د چینل لیدونکو اوریدونکو په دې هیله چې تاسو راته روغ جوړ یاست. نن شیخ صاحب محترم زموږ میلمه دی او تاسو ته به یو څو مهم سوالات د هغه جوابات کوو. هغې کې یو مهم سوال دا دی چې نن سبا په میډیا باندې چې څومره ګورو یوټیوب فیسبوک پیجونو باندې د نړۍ په سطح باندې د فلسطین او غزې په اړه باندې ډېر میسیجونه راځي او ډېرې خبرې را روانې دي، ډېرې ویډیوګانې را روانې دي. شیخ صاحب نه دا پوښتنه کوو، شیخ صاحب محترمه بعضو مینوالو دغه سوال کړی دی چې شیخ صاحب دا پوښتنه وکړئ د فلسطین او د غزې په اړه باندې چې په دې کې د مسلمه امت ذمهواري څه ده د شریعت د نګاه عند الله او د عند الرسول په نیز باندې په اوسني حالاتو کې چې دا کوم حالت هلته شروع دی او د دې نور اسلامي نړۍ چې دا په نوم اسلامي نړۍ ده د دوی په اړه باندې یو څه نظر ورسره پېښ کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمند انتظار صاحب او ټولو عزتمندو مخاطبینو، الحمدلله اسلام د سلامتیا دین دی او ایمان د امن نه دی. زمونږ په دین یعنی په اسلام کې ټول بشریت ته سلامتیا ده او ټول بشریت ته امن دی او په سر د ځمکه باندې په ټولو دینونو کې اسلام او ایمان چې دی دا د امن او د سلامتیا ضامن دی. چرته تاریخ دا نه ده ثابته کړې چې مسلمان په چا باندې تعدی او تجاوز کړی دی. د بشریت په تاریخ کې ټول عمر ظلم وحشت دا هغه خلکو کړی چې د الله دین الهي نه منکرین دي، یا د یهودي په جامه کې، یا د عیسوي په جامه کې، یا د دهري په جامه کې، یا د ملحد په جامه کې، یا د مشرک او بت پرست په جامه کې، یا د مجوسی په جامه کې. د ابراهیم خلیل الله نه راواله تر دې نن ورځې پورې چې څومره ظلمونه او وحشتونه شوي دا هغه خلکو کړي چې د الله د وحدانیت او د ایمان د عقیدې نه منکر دي. په عصر حاضر کې موږ په دې خپل ژوند کې ولیدله چې په افغانستان باندې سخت ظلم او وحشت اتحاد جماهیر شوروي د خوا نه راغی چې هغه هم د الله د منکر خلک او هغه وحشتونه یې وکړه چې ژوندي انسانان یې په افغانستان کې خاورو لاندې کړه او بلډوزر یې پرې وګرځولې. دا هغه خدا منکر خلک وو. د خدای جل جلاله د وجود نه چې څوک منکر دی هغه د دغسې وحشت مرتکب کیږي. بیا په لنډو کې د ناټو په نوم باندې امریکا او د ده متحدینو یو متجاوز تیری په افغانستان باندې راوړ. هغه وحشت او ظلم، هغه بربریت چې بشریت د هغې نه شرمېږي هغه یې په افغانستان او په عراق کې ترسره او دا د نن په فلسطین کې ترسره کوي. الحمدلله قرآن عظیم الشان چې الهي قانون دی واسماني هېڅکله خپل منونکي او مسلمان ته د ظلم اجازه نه ورکوي. حتی چې د خپل دشمن په رابطه باندې قرآن کریم مسلمان ته داسې درس ورکړی دی چې الله پاک فرمایي لا ينهاكم الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. الله وی ای مسلمانانو تاسو زه نه منې کوم د هغه کفارو نه چې تاسو سره جنګ نه کوي او په کورونو چاپي نه دروړي، هغې نه هم نه منې کوم چې نیکي ورسره مه کوئ بلکې وی کوئ ورسره انصاف وکړئ عدل وکړئ. الله تاسو د هغه متجاوزینو سره د نیکۍ نه منې کوي چې ستاسې د کورونو نه راوباسي او د باندې ګزارۍ لکه په افغانستان کې چې دې ځناورو کوم څه ترسره کړي. د فلسطین کومه موضوع چې د عزتمندو دا د امریکا د وحشت او د بربریت هغه بېشرمانه تجاوز دی چې د بشریت په تاریخ کې کله داسې نه شوي. په یو بم سره 90 ماشومان د هغوی ډوکې او غوښه قیمه کې او سره یې ګډ وډ کړي. نو امریکا یو طرف ته بشر دشمنه افعال ترسره کوي او بل طرف ته ځان د نړۍ بشر دوسته معرفي کوي. نو دغې تاریخ او حالاتو ته چې موږ ګورو الحمدلله انتظار صاحب د افغان ولس د افغانستان ملت او په مجموع کې پښتون ولس دا هغه غیرتي ولس دی چې په خپل اصلي غیرت او په خپل اصلي حمیت باندې
کلک ولاړ ولس دی او هر وخت کې خپل دشمن ته داسې جواب ورکړی دی چې دشمن بیا دې طرف ته مخ نه دی راړولی. عربانو ته زمونږ لویه امید د امید سترګې دي، هلته زمونږ مقدس مراکز دي، داسې ځایونه دي چې موږ هلته د فریضې ادا کولو دپاره ورځو. عربو ته زمونږ احترام دی، خو عربو چې دا اوس کوم کار کړی ټرمپ چې دی چې د دې وخت فرعون دی دا را روان دی او عرب ورته جنکۍ ودرولي اختان وله خوځی را خوځی، نو دا کوم ایمان دی؟ دا کوم غیرت دی؟ باور وکړئ چې زه خو په دې عقیده شوم چې د دوی په خولې باندې نه موږ اختر وکړو او نه روژه. دا به د ایمان نه، د وجدان نه، د انسانیت نه، د غیرت نه وتلي خلک دي. دا د عربو شیخان دي، میز باندې ځان ته لوی یو ښیښی تنې راچاپېره یې په څه ورید کړی خوري ویښې یو تنې راتاوي او خوري بس دا دنیا ته ښایي چې دا زموږ کارنامه ده. چېرته دې خلکو غیرت ونه کړلو. اوس د دنیا یو کافر بادشاه ته مسلمانې جنکۍ ودروه ویښته ورته شړه کوي. په تاریخ د مسلمان کې داسې بېناموسي او بېغیرتي چا نه ده کړې لکه دې عربو چې وکړه. اگر چې حدیث مبارک کې د عربو ته د بد ویلو نه نبی علیه صلات وسلام موږ منې کړي وو، خو دا عرب به داسې فرض کړو دا اوس چې کوم دي لکه د ابوجهل اولاده راواله، ځکه ابوجهل هم عربو، نو دا به هغې باندې ورقیاس کړو. الحمدلله افغانستان کې 20 کاله دغې طاغوت تېر کړلو، خو افغان ولس چېرته دومره د بېغیرتۍ تاریخ نه دی وړاندې کړی، نه یوازې طالب، حتی هغه جمهوري نظام چې دلته برحال و هغوی هم د بېغیرتۍ تاریخ چېرته نه دی پرېښی. د جمهوري نظام اردو، د جمهوري نظام عسکر، هغوی هم دومره د بېغیرتۍ تاریخ نه دی پرېښی. یعنې په پښتون کې او په افغان کې او په دې علاقې مسلمان کې چې د اسیا بر اعظم کې اوسېږي، دوی کې چې کوم غیرت دی دا د نړۍ په نور مسلمانانو کې نشته. الله دې په دوی کې غیرت را پیدا کړي. د دوی په خوله باندې موږ روژه نیسو او چې څوک یې ونه نیسي مسلمانان بعضې خفه چې ولې هغوی په خوله ولې روژه نه نیسئ، نو دا د دوی ایمان دی. نو جنکۍ چا کافر له راویستلي، مسلمان سره هم داسې کردار نه دي کول پکار. بیا د نړۍ یو فرعون سره او دې ټول خپل ضمیر او وجدان او خپل ټول اختیارات یې د یو کافر په لاس کې ورکړه. الله دې په دوی باندې خپل لعنتونه را نازل کړي. دا هغه بېغیرته قوم دی او که چېرته دوی کې لږ غیرت پیدا شو نو د نړۍ ټول مسلمانان دوی پسې کلک ودرېږي. او مسلمان په چا ظلم نه کوي، خو ځان له به د ظلم دفاع کوي که نه. څوک د تاریخ وښیي د صحابو د دور نه دې وخته پورې چې چا په مسلمان په چا باندې ظلم کړی دی، هېڅ کله نه دی شوی. صحابه کرامو پیغام دا و چې کله حضرت مغیره ابن شعبه رضی الله عنه رستم ته ورغی، ویل څه دپاره راغلی؟ مغیره ابن شعبه ورته ویل جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد. موږ راغلي یو دې دپاره چې بندګان راوباسو د بندګۍ د بندګانو نه او رب العباد طرف ته متوجه کړو. په اسلام کې د بنده بندګي نشته. ګوره دې ټرمپ ته چې کومې جنکۍ ولاړې دي په اسلام کې د اوس وخت کې چې کوم زموږ اسلامي زعما دي او مشران دي، د اسلامي امت مشران چېرته هم داسې نه دي چې چا دې روانې او جنکۍ دې ورته یخته خوځوي، دا نه کېږي. د اسلامي امت مشران که کوم ته داسې که کوم د اسلامي ملک بادشاه ته داسې سلامي کېږي په دې طریقه باندې به مسلمان نه هسې په نوم به مسلماني. صحیح مسلمان داسې حرکت نه ترسره کوي. اسلام چې دی عزتمندو دا خپل منونکي د بنده د بندګۍ نه راوباسي او د رب العباد بندګۍ طرف ته متوجه کوي. نو هغه صحابي ورته موږ دې دپاره راغلي وو. ومن جور الادیان الباطلة الى عدالة الاسلام. مغیره ابن شعبه ورته دې دپاره راغلي وو چې د ادیانو باطلو د ظلم او د وحشت نه خلک راوباسو او د اسلام په عدالت کې وردننه کړو. اسلام عادلانه نظام دی. اسلام مسلمان ته دا درس ورکوي، مخکې مې ویل بیا تکراروم، چې خپل دشمن سره به عادلانه رویه کې. قرآن عظیم شان کې الله رب العزت غالبا سورة نساء کې وایي ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. یو قوم سره دی چې دشمني وه، دغه دښمني دې په تا باعث نه شي چې ته ورسره بې انصافۍ نه کار والې. یعنې دښمن سره به هم بې انصافي نه کې، دشمن سره به هم بې عدلي نه کې. اعدلوا هو اقرب للتقوا. تاسې ولید په دې نږدې وخت کې دشمنانو سره مسلمانانو کفارو سره هم داسې وحشتونه کو، خو دوی له چې موقع په لاس ورغلې یې مسلمان د سپي سره تړلی په ګونتانامو کې، یې د سپي ورخوشي کړي. په تاریخ د اسلام کې نشته چې مسلمان دې په دشمن سپی ورخوشي کړی، یا د داسې شکنجه کړی لکه دوی چې ګونتانامو کې مسلمانان شکنجه که سره دي نه چې مسلمانان طالبان هم نه غیر طالبان یې وړي، غیر د دوی په نظر کې غیر مجرمین یې وړي، صرافان یې وړي، تجاران یې وړي، ډاکټران یې وړي. اول کې سپي پې ورخوشي کړي، شکنجه کړي، بیا به موږ بشر دوستان یو. نو دا خبرې د دوی تش په نامه باندې خبرې دي. که چېرته وحشت دی، که چېرته ظلم دی، که چېرته د انسانیت د چوکاټ نه وتل دي، دا به د هغه خلکو په تقدیر او په قسمت کې چې کوم د ایمان نه منونکي دي. څوک چې د ایمان منونکي دي، څوک چې الله او رسول او قرآن مني، چېرته به وحشت ونه کړي. په تاریخ د اسلام کې به ثابته نه کړي. دا د اوس افغانستان کې چې کوم حالت دی، څوک دې موږ ته ثبوت راکړي چې پلاني ځای کې بشر سره داسې ظلم شوی.
لکه امریکایانو چې کړی په غزه کې چې کوم ظلم روان دی څوک د ښکاره کړي چې افغانستان کې داسې پلاني خلکو یا پلاني نظام داسې ظلم کړی د یو انسان سره د یو بشر سره کله او حاشا نه کوي نو دا ټول پروپاګند دی د دوی یو خو د دوی پروپاګند ډېر په رسنیو کې مخ په وړاندې روان دی انسان وهي انسان خاورو لاندې کوي انسان باندې بمبار کوي او بیرته پروپاګند کوي چې موږ بشر دوستان یو نو دا د کفارو هغه رویه ده چې تاسو ته مخکې کېښوده او دا د اسلام هغه عادلانه نظام دی الحمدلله او د عربانو د اوسني نظام بېغیرتي مې هم درته وړاندې کړه الله رب العزت دې ورته هدایت وکړي ځکه چې موږ ټول دوی پسې اقتدا کول ته زموږ قبله ده موږ ول احترام لرو خو دا اوس چې کوم خلک پې حاکمان دي دا تور شیونه چې سر نه تاو کړي دوی کې ذره ایمان نشته غیرت پکې نشته وجدان پکې نشته د یو کافر سره دغسې کول نه دي پکار ایمان او اسلام خو پرېږده موږ ته خپل هغه حمیت او غیرت هم ده او انسانیت هم د اجازه نه راکوي چې د یو غیر سره د دغسې طریقه سره موږ یعنې د زنانه استقبالیه دې ورته وکړو خپل هغه غیرت او هغه خپل شجاعت او شهامت دې ورته د خپو لاندې کړو الله دې ورته هدایت وکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وسلم